يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. زما محترمو مسلمانانو ورونو خويندو، الله رب العالمین په کال کې یوه میاش چې میاش د رمضان ده، د هغې روژې نیول په مسلمانانو باندې فرض کړي او دغه روژې نیول د هر مسلمان دپاره چې بالغ وي، عاقل وي او روغ وي، بیمار نه وي، په حضر کې وي یعنی په کور کې وي، مسافر نه وي، په ده نیول دا واجب دی، فرض دی. دا د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی، د اسلام په ستنو کې یو ستن ده. قرآن کې رب العالمین فرمایي: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان د میاشت ده، په دې کې الله تعالی قرآن نازل کړي. بیا هم دغه میاشت باره کې وایي: فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. څوک چې دا میاشت راګیره کی او دې ژوندی وي، نو دا میاشت ټوله به د په روژه کې تیروي. د دې میاشتې ټولې روژې به دغه کس که نارینه وي که زنانه وي چې دا میاشت رمضان ورباندې راشي، نو دا به دا روژې نیسي. بخاری شریف او مسلم شریف کې حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: بنی الاسلام علی خمس. د اسلام 5 بنیادونه دي، 5 بناګانې دي، 5 ستنې دي، 5 ارکان دي. اول شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. د دې کلمې د توحید اقرار کول په خوله باندې هم او د زړه نه هم چې لایق د بندګۍ سوا د الله تعالی نه بل هیڅوک نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول، د الله پیغمبر دی. دویم رکن هغه دا دی و اقام الصلاة، د مونځ پابندي کول. او دریم و ایتاء الزکاه، زکات ورکول. څلورم حج البیت، د بیت الله شریف حج کول. یعنی حج د بیت الله معنا دا چې په کال کې یو ځل حج کول. او په دې روایت د بخاری او مسلم کې 5م رکن دا ذکر شوی: و صوم رمضان، د رمضان د میاشتې روژه نیوله. نو د حدیث نه دا معلومه شو، د آیات نه، چې د رمضان په دې میاشت کې روژې نیول په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې فرض دي. او علماء د دې ډېر حکمتونه بیان کړي چې دې کې څه حکمتونه دي په دې روژه نیولو کې. د ټولو نه اول حکمت خدا دی چې انسان کې تقوا پیدا کیږي، د ده نفس پاکیږي. دی چې کله روژه ونیسي، د خوراک او څښاک او د جماع او کوروالي نه ځان منع کوي، په دې سره د انسان پاک شي، پاک تزکیة النفس راځي. قرآن کې الله ځکه فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ای مومنانو، روژه په تاسو فرض ده لکه څنګه چې په مخکني قومونو فرض وه. فایده یې څه شی ده؟ لعلکم تتقون، چې تاسو کې تقوا او پرهیزګاري راشي. او کوم انسان کې چې تقوا راغله، پرهیزګاري راغله، دا د دنیا او د آخرت د غوره صفاتو نه هم دا دی. دا انسان غوره انسان دی. بیا
بعض علماو دا حکمت هم بیان کړي که نور یو حکمت هم پکې نه دا حکمت هم کافی دی چې الله مونږ ته ویلي روژه ونیسئ دا یو عبادت دی د الله خبره منل دا د الله اطاعت کول دا په خپله الله ته د نزدېکت سبب دی په دې روژه باندې انسان الله ته انسان ځان نږدې کوي ځکه چې په روژه کې د حلال شیزونه د الله په حکم پرېږدي لکه خوراک حلال دی اسکاک حلال دی خپلې بیبي او خپل کور والا سره پرېوتل دا حلال دی په شرعي طریقه باندې او دا پرېږدي د الله د وجې نه نو په خپله د ده په ذهن کې دا خبره هم راځي چې دا حرام هم ورسره سړی پرېږدي او په دې باندې الله ته ځان نږدې کوي نو دا خپله تقرب دی الله رب العالمین ته علماو دام لیکلی چې یو حکمت پکې دا دی دریم حکمت چې انسان مسلمان چې دی دا به د ډیرو شهواتو د ډیرو خواهشاتو د ډیرو خوراکونو د دې نه ځان کنټرولوي او په روژه کې دی چې د ورځې ځان کنټرول کړي نو د ده نفس کنټرول شو یعنی د دې نفس د دې خواهش هر خبره منل دا د انسان دپاره د کامیابۍ سبب نه دی بلکې نورم انسان دې سره خرابېږي او چې کله د نفس کنټرول کو د ده په زړه کې صفایي راځي د ذکر او فکر ډېر ښکلی کولی شي ځکه اهل علم لیکلي چې هر شهوت او هر خوراک هغه د خېټې ته وردننه کول دا انسان چې کوم دی دا غافله کوي نو چې کله تا ځان وږی کو نو ستا به بیا ذکر او فکر ته سوچ لاړ شي د الله په آیتونو کې به فکر او سوچ کوي او دارنګې د الله رب العالمین د کتاب د الله رب العالمین د پیغمبر ښودلی شوي اذکار د هغې پابندي به درته نه شروع شي یو حکمت علماو دام لیکلی چې انسان ته نعمت د دې خوراکونو او د څښاک د دې نعمت پته ورته ولګي ځکه د نعمت پته انسان ته هله لګیږي چې کله د انسان نه دا نعمت زائل شي لکه دا سترګې دي د دې انسان به هله قدر وکړي چې دا انسان نه دا سترګې لرې شي دا ړوند شي نو چې کله تا په ورځ کې په ځان باندې خوراک بند کړو نو د دې نورو ورځو کې چې ته کوم خوراکونه کې د دغه نعمتونو قدر به تا ته معلوم شي د الله رب العالمین شکر به ادا کړي او کم غریبانان مسکینان د هغوی درد هغه به تا ته در ورسیږي چې یاره دا غریبانان دومره د ورځې ولږه تېروي د شپې ولږه تېروي دوی سره امداد پکار دی دوی له زکات ورکول پکار دي صدقات ورکول پکار دي خلاصه دا شوله چې د رمضان المبارک د میاشتې روژې نیول حکم یې دا دی چې دا واجب دی فرض دی مسلمان باندې او که انسان روژې نه نیسي الله رب العالمین به په ورځ د قیامت ورله عذاب ورکوي نو پکار دا ده چې د رمضان المبارک د میاشتې دا پوره روژې د دې اهتمام مونږ او تاسو کو الله رب العالمین دی په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي